ته ډېر مهربانا ای زما خواږی مرجانې ته په ما باندې ګرانا ای زما خواږی مرجانې. ابي الطفيل فرمي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانه. نبی کریم علیہ السلام ورته چې جعرانه علاقه کې د حنین چې راوګرځیدو څنګه کې تقسیموله وفاتت امراه وكذا محمد رسول الله صلی الله علیه فبسط لها رداءه رسول الله خپل صدر ورته اواره کې فقلت ما ویل چې من هذه دا څه څوک ده چې زمنګ نبی دومره اکرامو کې صدر ورته اواره کې قالوا صحابه ویل امه التي ارزعته ذر محمد رسول الله رضایم ورده سر رحمه وسره پالله په میدان د غنیمت تقسیمولو کې ضرورت صدر اواره کې. محمد بن منقدر فرمایي ویو زنانه رسول الله صلی الله علیه او دې زنانه رسول الله په ور کړی وته فلما دخلت عليه شکرف محمد رسول الله باندې ور داخله شو رسول الله چې ویل امي اوه مور میراغله کې سړی وی کړه چې دا به ځکه انتظار کوي دغه موراله د ارچا اسلام برابر ادي میراغله سو ور دی چې مور میراله ثم بسطا به رسول الله خور کې له اغه پر رداءه د خپل صدر فقعدت عليه اسد زنانه ور باندې کې نس زموږ نبی چې د ټول انبیانو د ټول مسلمانانو په ټول انسانیت کې بهترین شخصیت دی لیکن د شل رحمت دومره پالل کړی دی چې رضای مور راغلی دا او اغه د خپل صدر مبارک اور کړی دی او ډېر د محبت आवाज ور کړی او زموږ مور رااله دغه نشنا الفاظ او نشه تربیت. عبد الرحمن ابي الحسين فرمي بان النبي صلى الله عليه وسلم اتت خالته من الرضاعه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاله رااله د مور خوري رضعی فنزع رداءه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وزر د خپل غاړه نه صدر راخته کې د شانه فبسطه لها دید زنان له اوار کې وقال وی مرحبا بامي مور مې دي اروخ راشي او خپل صدر ورته اوار کې مور په خیر رااله او اروخ ما خپل راشي دلیل به دې معنی شدي ګور قولی صلی الله رحم رسول الله صلی الله علیه سړی چې ستا خور راغی تندې باندې راګونځي کوي درشه کوم روړې او کوم چې لیکل شوی او کوم خوراک اوسکاګه هغه بخوري لیکن قولی صلی الله رحم دا منه په خیر را لې زما مور دې اروخ راشي او به عملی دا منه صدر خوراوله. نبی کریم علیه الصلاه والسلام زموږ تاسو مربی نه موږ دا تربیت راکې یو روایت کې راغلي دي اگر کبا چې علماء ور باندې کلام هم کړي لري امام سیوطی را نقل کړي لري عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ما من رجل نشتري یو نیک سره ينظر الى والديه چې دا د مور پلار له وګوري او یا د قشان د خپل مور له یواز پلار له د رحمت په نظر باندې الا كتب الله تلك النظره مگر رب العالمین لیکي دا نظر د یو حج قبول کړی شي فزیلو کې د استعمالي اگر که سیوطی سبا دا روایت نقل کړي علماء ور باندې کلام هم کړي لري. صحابه ویل یا رسول الله و ان نظر فی اليوم 100 مره اگر که سړی د خپل مور پلار له د مور له د پلار له سل کړه د ورځې ګوري نو قال غویر چې الله عز وجل اکبر من ذلك زمونږ الله مدینه ډیر لوی دی په بدلا ور کول کې ته کسل کړه د ګور الله به رسول حجونو اجر درکې مور دې دا پلار دې دې یو بل روایت راځي پر روایت عبد الله بن عباس وی رسول الله فرمایلی دی اذا نظر الوالد الى ولده وی چې کله پلار دې بچی له وګوري به خوشاله کی نو کان للولد دی بچی له بس منګ الله دومره اجر ورکړي لکه غلام چې آزاد کی دا خوشالي پلار رب دې باندې نصیبږي چې هغه کار کړي. قیل ویل شو یا رسول الله وان نظر في اليوم 300 اگر کدرې سو شپه ته کړو ته وګوري قال وی چې الله اکبر زمونږ الله دې نن ډیر لوی دی. دا به روایت اگر که سندن علماء ور باندې کلامونه کړی دي وزمنګ الله دې نن ډیر لوی دی دې نه ډیر اجر ورکړي معنا دا د سلو غلامانو نه زیات اجر دا بل الله ورکړي دلا. یو بل روایت کې راغلی دی ابن ابي راوید فرمای وی رسول الله فرمایلی نظرک الیهما وستا نظر د مور بلار لا ونظرهما الیک او دغه نظر تعالی او ستا خنده اغوی له دغه خنده تعالی وی دا په ټول عبادتونو کې بهترین عبادت دی چې انسان سره تبسم وکړي. یو روایت راغلی د حسن بصری نقل له یو سړي حسن بصری له ویلې
و ان قد حججت یقینا ما کو حج وکي او ما اجازه ما لازم امر کړی دا به حج هغه ورته ویلې چې د مور سره د کینې په درسه خام باندې هغه کې ډېر ثواب دی په نسبت سره دی لا په دې شرط باندې چې هغه تا خوشاله کړي به راغلی هغه وجوده صورت دغه خدمت ته وکا د ابو هريره سے بارک راځي به حاسم فرمایي و ان ابو هريره سے حج نو کړي حتی ماتت امه تر دې پورې چې کله مور مړ شو بعد دغه نه به حج لراغی وزم د مور د خدمت کوم او وس قرنی نشنا سړیو رسول الله باندې ایمان راوړ و اراده دا و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن دغه مور ضعیفه وا رسول الله ورته ویلي وېته ما خو لمر ازا ته چې د مور خدمت کوي بس دا ته شو لکه بالکل چې دلې درې او ما او دومره اجر به الله تعالی درک او به صحابه ویلي زماره وفات نه ورسو وېس قرنی د علاقې راځي اکرام وکي دغه دعاګانې طلب کین عمر سے ورته صدر اوار کې وړي رګه دعا ورته طرف کړه سید د مور د خدمت د وجه رسول الله ګور ځان لم پرې نه خو وې د مور خدمت وکوا حدیث کې راځي قیامت په علاماتو کې یو علامه هم ده چې خلک به د ملګری لحاظ ساتي لیکن پلار به پرې دي د مور لحاظ به نه ساتي او د خځې لحاظ به ساتي دا د قیامت علامات وې تر دې پورې سید ابن مصعب فرمایي ان العبد اذا بندشره لا يرفع بدعاء ولده من بعده یو سړی دغه نه کیسه نه کام بچی پاتې شوی دي دیندار پاګې دنیا کې بس موږ الله دې انسان لډي روچتي مرتبه او درجه ورکی دا بس موږ الله له خبرو کې شي الله زما خو زمر عملونه نو چې دا موږ لاره کړه دا کم جنا وېستا یو نیک بچی پاتې و هغه کیسه عملونه کول دا اق عمل د وجنه ما تعالی دا درکړه رسول الله فرمایي دا صدقه جاریه ده د دې وجنه عمر ابن الخطاب فرمایي وېزما د شان چې الله یو بچی پیدا کړي او په ټول عمر کې صرف سبحان الله وی دا مله د ارسنه به احتر دا به چې دیندار بچي او به د مور په الله دعاګانې غواړي او 40 غنټه الله رسول الله ذکر غواړي سم خیر لې چې د انسان د سړی نه پاتې شي د دې مور په لار به څومره شته درجه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قاری د قران د مور په لار لوي چې تاجون الله ور بسر باندې کې چې د دنیا د ارسنه قیمتونه زیات د قریب شو صورت حالي د دې علم او د دې قرأت او د دې قران د زده کړې پیدا هغه وخت کې انسان لره شي چې کله مرشي زمونږ د الله مخې له ودرېږي به بعد د معلومه شي یو سړی عمر بن الخطاب لراغه ویل یا امیر المؤمنین امي عجوز کبیره زمانه مرشد دا بډای دا او ډیره زړه ده انا متیتها وزه دغه شی مسورلیم دا په ما باندې سره سوري معنا دا ګرځوم به اجعلها على ظهري په دې شی ګرځوم او زه چې کله کتګي پورتګي د ماشومونه د الله سنت او عمره شه پرهمه او زه اراده لرم دغه د شکر او ډیر خدمتونه کوم چې دې کې ما راغی شکر ادا کې ادا نه کی په شی ګرځوم او ډوډۍ ورته بدل لاس کې ما ته مو د قشن د خلک ډوډۍ ورکوم د ماشومونه کته کوم پورته کوم لکه ماشومې سړی بغي کې اوچتای نو آیا ما په دې عمل باندې د خپل مور اجر پوره کړی قال الله عمر چې ورته ویل شي لا قال ویل ما امیر المؤمنین امیر المؤمنین دا ولي قال عمر سے ورته ویلي و انك تفعل ذلك بها تخر مور سره دا کار کوي چې خدمت کوي په شی ګرځي وانت تدعو الله عز وجل خدای دعا الله نه غواړي ان يميتها چې الله د امور ممړه کوس چې دا مړه چې زمونه پر حد کې شم وکانه تفعل ذلك بك او دې مور بدن قشان ته خپل غیږي ګرځول او ستا ګندګي به پاکول او تعالی به ډوړې شو در کوله وهي تدعو الله عز وجل وغيبه الله نه دا دعا کوله چې الله اسماء دې بچي د عمر زیات کا ته دا خبره کوي چې الله وشه مړه کا دا څه درد سر وسمنګ له جوړ شو نه دي چرته کار لوتل شو نه بل او چې کله به تا تکلیف دې مور لور کو دې مور وای دغه دعاګانې کولې وي اسما ربا زما دې بچی لړې عمر ورکا دا ته څه خبره کوي چې مې حق پوره کړی دی کنه د هشام بن عروه نقل هغه خپل پلان نقل کوي قران کې رب العالمین فرمایي سوره بنی اسرائیل سلوي شمرات کې چې خطکا لهما د مور بلار لوزري من الرحمه د شفقته معنا دا لا تمتنعوا من شيء تدغير دوستان نه هیڅ ممنه کو شرعي ستاره مور پلار دوستان دی هغه صاحب د شیونه کې به شي باندې غوته کې خدا نو ته دا ورکا غویلا چې هغه په خوشاليږي ځکه به دې مور پلار خوشاليږي وې دا کمانه دې آیات ته وېڅ کسانو د عائشه رضی الله عنها فرمایي څه کسان د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ملګرو کې چې هغه د مور سره ډیر نیکی کړي و فيقال نو ویل شو له هغه غبره کې من هم داخله سوق دي فتقول به دا خبره کې چې عثمان ابن عفان او حارثه ابن نعمان ارش عثمان ابن عفان
هغه فرمایي وما چې کله اسلام راوړی د عمر لم بيد شي کارونه ورمخامخ کړي دي چې هغه په درمنه شوی دا او ارچی حارثو ویغه به د خپل مور د اثر قتلو لکه یو ماشومی دغه بر سر کې به تور مثال څخه خزنده و غیره وشي د مور د قشن و د زنګون باندې ورته اثر کیږي او هغه قتل کې ویده د خپل مور د اثر د قشن کتو به غړول به ګمنځولو مور ډېر بډې شوی و او ډوډۍ به ورته د خوړې کې ورکوله او ډېر کیسه خبرې به وسره کولې خو چې کله به دا دغه په خبره باندې پوی نه شو وې د امور به چې کله بار وته نو به د ابلی زنانه نه پښتنه وکړي چې د مور په خوا کې بناسه او جسمه مور څه ویلې د شي مور دنه ویل چې مور ته څه وایي د شي نه وې کدا خبره د مور نو کوم د شي نه په دې باندې خپنه شي کله به د مور په ځل کې خبره هغه د بچی له ویلې نشي که زه اوس د بچی له دا خبره کومه دا بس ما په خبره باندې پویږم نو به ما نه تاسو پوښتنه کوي چې څه وایي او څه وایي ویغه ورته خوږی خودلې او سیده مورې چې مور به کله بار لاړه نو به د خوا کې زنانه د خپل خور نه د خپل خځنه پښتنه وکړه اسما مور څه ویلي ما خو دغه مخکې دا خبره وزوره ونه کړ چې هغه خبره نشي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله فرمایي دي دخلت الجنه جنت لور داخل شوم فسمعت فيها قراءه القران وما د قران قراءته اوردنه ما ویل چې من هذا دا څوک دا قاری دی فقيل ویل شو حارثه بن نعمان وما ویل اوه دقشن نکیدا دقشن نکیدا نیکی خو دې ویل چې په دنیا کې د قران سره مینه کوي التم کې او قبر کې څه مطلب نبی کریم علیه السلام ډیرو خیر انسان دی دمنګ له دا خبره په ذهن ساجي وکړه چې دې حارثه بن نعمان په دنیا کې د قران سره زیات تعلق او چې کم سره د قران سره زیات تعلق لري هغه ور د مور پلان احترام به زیات ساتي په نسبت سره هغه انسان چې هغه قران او سنت تعلیم نه محروم کړي د خپل بچي سبب به د مور بلا باندې کوته کې راګرځي وال راګرځي معنا رسول الله ترغیب دی خو لا ورکه ترغیب ورته محمد نه نقل دی وبل لابره و مدینه منوره کې به یو کجوره په زور په باندې خرڅیدل هغه وخت کې اسامه ابن زید ویغه قصوږي کجوره لغه قطع کړی دی وجنه چې هغه نسکروټ وغیرہ جوړ کی چاته پښتنه وکړه چې دا ولی وېزما مور د قشنده تلاش مانه کړی چې سکروټ یو مال دی کجوره راوړي یا څه شي نه ور طلب کړه وې وجه دار چې د مور زمانه هیڅ طلب کړي دي مګر ما ورته رسول دي اوس کدا خبره وشم چې دا زمانه در سکروټ یې بل شي طلب کوي او زه ورته نوړم مور د ارمان به پوره نشي اگر کدا کجوره د زرو په قیمت ول نه لري دا د خط بشي خو زمانه امر خوشاله وې د هجر بن عدنه نقل لې يلمسو فراش امه بيده چې کله به مور د شپې سملستله مخکې دینه چې دا مور اغیزه لور شي دا په منډه باندې لاړو د بچو والاو وې زر به د مور د بستر د شو وکتا لاس به قرباني ورو چې کله به کمزې غوټه موټه نه غزه به زر اوار کې به قرباني چې کله لاس راکړي چې خو یې بشولا نو خپل والدین به وری چې مور راځه ستاره پر اوس ما تو شک او ضرب وداد برابر کړی دي اوس به قلار سملا دبه د مور دل نه پرې خدای تر څو پرې دغه په بستر کې د شیو نیغواله ولني چې اسنه کسما مور په دې باندې سملی تکلیف ورته ونه رسي د شاله بل نور څه مسله ورته جوړ نه شي نو به وی فاذا امن ان يكون عليه وی چې کله به امن کې شو شهر بده کې غټي موټي نشته نو اسجاها وې د امر ډیره کمزور ودا به راونی ولا په دغه کې او بعد دغه په خپل بستر باندې سملا ولا د پاسه به بلستان یا د وخت مطابق شهر شو هغه ور باندې اوار کې او به اجازه ونه طلب نشي مور زمي اجازه نه چې وسلار شم و او اجازه نه بچی تلار شو بعد دغه نو به لاړو داخله چې رسېدلی په دې مرتبه د دې وجنه محمد رسول الله فرمایي د مور او پلار پر رضا کې د الله رضا ده د مور او پلار د کولانه جنت ته کدا مور پلار چرته تعالی و چې دغه طلاق کې ته به ګوره طلاقای حدیث کې راځي انت ومالک لابي کا ته استاد عمل ګوره سره پلار دی چې څه خبره به دوی کوي بس هغه سره ته سره مقابله نه کوي وې د سفيان ابن علي نقل لي وكان من ابر الناس ودا دا هغه چانه چې ډیر نیکانو خلقونه و لقد باتت امه وې د مور ورزه ودشولا خود دې پر زړه کې په دې سینه کې څه مسله و یزړه کې څه خبره و چې دې بچلو وېما وفقام على رجليه ودا بچي ورته د قشن دی خپل ولاړو قائما نیغه یکره ودا خبره بد غنله چې د امر اوچته کې ويکره دا خبره بد غنله ايقد شکینی وې تر دې پوری چې دوه غلامان رااله د مور یو شو طلب شو چې بچي زما خو له اوبر راوړه وې دې بچي په منډه باندې د اوبر راوړلې چې کله ورته راوړلې د امر دومره کمزور شو چې ایسته وې دې شو و بیرته نی ورته شو ولاړ نه راځي ګولنه چې مور راوچته شوبه مې ته راوړې او نه کې نسل وې څنګه کزه کینه و د امر به आवाज وکړي به چې راوچتېګم به ورته تکلیفونه راشيږي غلامان ورته رااله وی حتی تر دې پورې چې دا یو غلام په دې طرف ودر دی یو په بل ویم د شنی غور باندې ډډه وله لاسونه ور باندې شولې و
خو لیکن امده شه ولاړو تر دې پورې چې مور راوچته شوې ګرمي چې کله د امور په سفر باندې ځان سره روانه کړي و یو تاش د ځان سره روان کړي او تاش په دې کې به اوبه کېش واچولې د خپل مشکنا او مور به د سوالینه راکته کړه به ورته چې مور به دې کې ودرېګا وی واجه دا ډېره سخته ګرمي ده ستاد اب کې به ګرمي شي وي کې دې شه بده باندې لګ زره یې خش وی به چې کله د عقیب کې ګرمي شونه به په دې سوالې باندې سواره کړه اقو به به مشک ځان سره روانه کړي او وکانه من احسن الناس صوتا بالقران چې کله به د قران تلاوت کولو نړۍ کیسه आवाज بده شل لرلو معنا دا کوي سړی وګړي چې زما په دې आवाज کې زما په دې علم کې زما په دې عمل کې الله پیدا واچو هغه په دې باندې چولګي چې د مور خپل دعاګانې باخلي خدمتونه به کوي ابو هريره سے بارے کې فرمایي وکانه اذا غدا من منزله وشکل وسبا شو د خپل کور لبتلاغه لبس ثيابه د خپل جامې به واغوستي ثم وقف على باب امه به د مور په دروازه باندې ودرېدو فيقول وبل السلام عليك يا امتاه اسمع مور پتا به د الله سلام ورحمت الله وبرکاته د الله رحمت او د الله برکات فترد عليه مثل ذلك ومور به دروازه خلاص کړه ورته ویلي چې عليك السلام ورحمت الله وبرکاته فيقول ابو هريره سبول جزاك الله عني خيرا كما ربيتني صغيرا الله تعالی مور ډیره کبد لدر کې په ماشوم ته ګرځما ډیر تربيت کړي دي فتقول غيب ویلي وانت يا بني يا ابني اسما بچي الله تعالی کبد لدر کې کما بررتنی کبیره وزه بډای موسمات دمر اکرام کوي ثم يخرج ببر دي کوټینه او ته د خپل کار پسې فاذا رجع کله به د بار نه راغلو قال مثل ذلك دغه شان خبره بیا وکړه څه مطلب ابو هريره سے بچ کله سار بازار راتلو وې د مور د کوټې دروازه په ټک ټک او سلام ور باندې واچ ورته ویل چې مور الله تعالی بدل درکې زما ډېر تربيت کړې دي به بچ کله را واپسم شو اول به د مور دروازې لورغه دغه کوټې دروازه په ټک ټک را پاګې به سلام پختنه وکړه بعد دغه نه ورسره به خپل کوټې راتلو د څه بنو شه ډارک دکان راتلو ډارک د خپل کوټې راتلو وکړه محمد بن سیرین چې اذا كان عند امي چې د خپل مور سره بناستو خفض من صوتي و د خپل आवाज به کته کې وتکلم رويدا اورورو خبره وکړه اسنه چې ما په دې مور باندې د आवाज ګوره بد اثر وکي منګ لراشه په زیاده دې باندې چې موږ د خپل ضرورت په اړه کې په ټلیفون باندې په بل څه باندې خبره ورکو بلکې مور باندې د سرګي وربرګي کو چې پریدا ته به دا خبره کې او پلان دا وي نه د بچی د چا سره خبره کوله یا د خپل بچو سره یا د مور سره وې دا आवाज به دومره کته کې حتی چې د امر په خبره باندې پویم نشوا به به طلب کې چې بچي وې ته څه وای ته ما سره خبره وکا محمد بن منقدر لو ګورا وې یزو خده بالارض دا خپل مخ به په اسمه باندې کې خودو ثم يقول لامه به دې مور لوي زعي قدمك عليه و مور د خپل قدم په دې ځای کې ده مور شرط ور باندې کې خو دومره اکرام به ورته وکي چې زما باندې به تندې کې کوی وزل لایق دي مور چې زما په مخ باندې ته قدم کړي زما په دې سینه باندې ته قدم کړي ځکه تاسو ما ډېر خدمتونه کړې دي تر دې پورې د مسعر مور د شپې ورځ به اوبه طلب کړي فقام وذارغه فجاءها به وذ اوبه ورته راوړي وقت نامت مور بیرته ود شوی و وکره او بده غنل چې دا لاړ کې دې چې د مور به طلب د اوبو کې ودا نه وکره دیم بد غنل چې دا د ورشته کې وی فلم یزل قائما امیشم د شولاړ ول اناو معهود لوکي په لاس کې ول حتى اصبح تر دې پورې سبا مناسب اذان وکي په دې کې په خدمت د مور د خدمت لا ولاړو زګه اوس موږ الله دې په عبادتونو کې خوندونه اورته ورشولې و سفیان ابن عینه فرمای وی سره د سفر نه راغی مور په منځ باندې ولاړه و چې کله کور نه راغی دروازه ټک ټک کړه چې دروازه خلاص کړه مور په منځ ولاړه ده وی تصلی منځ کو فکرها و دې ځوان بد وګڼله ان یقد شکینی ځکه مور په منځ ولاړه ده په سينو چې ډډ وې او پرس باندې قرار سیمله دا بالغ ځان لرامات چې مور و سلام سره وګرځي وهي قائمه مور ولاړه وفعلمت د امور پوه شو ما اراده چې زما بچي خدا غواړي تر څو پورې چې مور سلام ګرځولې نه دا کینی نه و فتولت و د مونږ اوګد کې دومره اوګد کې چې د حد نه سوا مقصد د مور بده اوګدواله کې دا خبره و چې زما بچي له الله په ډیر اجر ورکړي بده ولاړه باندې د سیمین دي چې هغه بداویل چې زګه دا مال پر دومره ثواب راکې وزه ثواب دل ورکوما د هشام بن عروه نقل له و عمر رضی الله ثواب کو په کعبه کې اذا رجل يحمل امه يشړو د خپل موري په شامن راتړلې و وهو يقول ذي ویلې احمل امي وهي الحماله وما د امور بار کړی دا او دا چې ما باندې سره شوی دا او دې مال پیرا کړی دی ایا ما به دې بدله پوره کړیو کبه نه پوره کړی نو عمر صاحب ورته وی چې لا ولا رصعه واحده ویو غړپ چې تار شو در کړی دی کته په کوړ هو کرته په دې تواب کې تور اتاو کې وی دا یو غړپ حق نشي پوره کولای د نور تربيت خلاص کوي د مور مو تاسو باندې دومره حقوق
هشام بن عروه فرمایي یو سړیو چې هغه طواف کوي د بیت الله باندې د امور وي دغه شانزه مشته ورسره سره کړي و تړلې و او د ویل چې مور ما خو ستاسو ډېر خدمتونه وکړه چې آیا دا حق ما پوره کړی کنه عمر سے ورته ویل چې نه عبد الله بن عمر سړی ول دی هغه خپل مور باندې طواف کولو په شا کړي و او ډیر شیرونه ویلي ابن عمر لوي چې آیا ما به دې حق پوره کړی که منی کړي قال غوي لا طاقت مې د خپل مور د حق پوره کړی دی حاصل لا چې د دې مور او پلار په موږ تاسو باندې انتهایی زیات حقوق چې کله موږ او تاسو دا ادا کړو رب العالمین موږ تاسو جنت ته ور داخل کی و الا کدا مو چرته ادا کړی نه یاد ساته الله رب عزت موږ تاسو ورته جنت نه به ورسګي او ساتمه رب العالمین موږ تاسو توفیق راکړي دې خبره چې د مور او پلار شری احترام او صحیح قدر وکړو الله رب العزت دې توفیق دې اعمال موږ تاسو لړای کینو تقریبا څلور موږ تاسو ویلې پنځه حیا مو ویلې صدق مو ویلې شجاعت مو ویلې د مور او پلار سره نیکی چې کله دا خوینه محمد رسول الله فرمایي بچا کې موجود شي او جنت لبدا ور داخل شي و الا کدا خوینه شرط به بچا کې موجود نه یاد ساته وې چې انسان جنت ور داخليږي نه بلکې دا به معذب کیږي الله رب العزت موږ تاسو توفیق دې راکړي چې دا خوینه په خپل عمل کې راولو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين بقال إن شاء الله شبه جمعنا رب العالمين رزانا فار مركز زورش رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة